الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ګران کتونکو ګران مینوالو سبو ننګرهارۍ ستاسې په خدمت کې حاضر یم. امید ده چې روغ او جوړ بیاستئ. له کرونا څخه مو څه یاد کړل؟ قدرمنو وروڼو، دا د الله پاک یو سنت دی چې هغه په انسانانو باندې ازمایښتونه راولي څو هغه کسان چې په خدای پاک باندې یقین لري هغوی خپلو نیمګړتیاو ته ځیر کړي، متوجه کړي او همداراز د قیامت په ورځ د صادق او د کاذب په منځ کې توپیر راولي او خپل خوږ بنده ته د سند په توګه پیش کړي او ورې کړي او همداراز کفار او مشرکانو ته دا خبره جوته کړي چې ملک او بادشاهي صرف او صرف د الله پاک ته. الله پاک په قرآن کې فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدای پاک په دې آیت کې یو لړۍ مصیبتونه ذکر کړي او بیا هغه کسان چې دا مصیبتونه وزغمي هغوی ته بشارت ورکړی. همدارنګه خدای پاک په عنکبوت صورت اول آیت کې څه داسې فرمایلي چې مطلب یې دا دی چې ګواکې مسلمانانو تاسو دا ګڼئ چې تاسو ایمان راوړو په تاسې باندې به هیڅ امتحانات به نه راځي، تاسې به هیڅ په تاسې باندې به ازمایښتونه به نه راځي. مطلب دا چې په تاسې باندې به مختلف ابتلاګانې به راځي، په تاسې باندې به کړاوونه به راځي او سختې به راځي په تاسې باندې. دا خو یو شرعي مسله ده چې دا دنیا د ازمایښتونو دنیا ده، دا د ازموینو دنیا ده، دا د امتحاناتو دنیا ده او په دې کې به په یو مؤمن مسلمان باندې به امتحانات به راځي، ازمایښتونه به ورباندې راځي څو دا د هغه د ګناهانو د رژېدلو او د هغه خپلو نیمګړتیاو ته د ځیر کېدو او د متوجه کېدو یو ذریعه وګرځي. بېرته خپل اصلي مطلب ته راګرځو او هغه دا چې د کرونا څخه مونږ څه یاد کړل. اول مو دا خبره یاده کړه چې د دې کرونا یا د دې ناورین په بدل کې به خدای پاک زمونږ ګناهونه ورژوي. دویم مو دا خبره یاده کړه که چیرې د دې کرونا د دې مشکلاتو د دې سخت وخت د مونږه بریالي ووتلو نو زمونږ درجه به د خدای پاک پر اند باندې نور هم لوړه شي. دریم موږ خپلو اعمالو ته خپلو نیمګړتیاو ته او هغه ناغیران چې به موږ د خدای پاک په عبادتونو کې به کول هغې ته به نور هم ځیر شو او خپل نفس به ملامته کړو. څلورم زمونږ به خدای پاک سره رابطه نوره هم مضبوطه شي. پنځم موږ به د غریبانو د بېوزلو هغه کسانو چې څه نه لري د هغوی په حال باندې پوه شو. یعنې دا چې زیاتره داسې مالداره خلک وو چې هغوی د غریبانو د بېوزلو نه بلکل خبر نه وو، د هغوی د حاله خبر نه وو چې هغوی باندې به څه تېرېږي، خو اوس پرې پوه شول. او همدارنګې په مسلمانانو کې به د ایثار د قربانۍ او د تېرېدنې ماده به نوره هم زیاته شي. شپږمه مو دا خبره یاده کړه چې مرګ او ژوند، مصیبت او کړاوونه، تاوانونه او ګټې دا هر څه د خدای پاک په لاس کې دي او نه د مخلوق په لاس کې. اوومه مو دا خبره یاده کړه چې دا کرونا له وجې نه سرحدونه بند دي، هوایي ډګرونه بند دي، د دوبای سیوونه بند دي، پوهنتونونه مکتبونه بند دي، حتی مدارس بند دي. خو د خدای پاک د توبې ویستلو دروازې نه دي بندې. یعنې موږ ته اوس هم دا فرصت شته چې موږ خدای پاک ته توبه وباسو. اتمه خبره مو دا یاده کړه او دا د ټول نه ضروري ده، هغه دا چې موږ ته د دنیا او جاه و جلال زور د پیسو ارزښت موږ ته چوت شولو. یعنې دا چې هغه یو ضعیف وایروس کرونا، یعنې دومره ضعیف چې په سترګو باندې نه لیدل کېږي، د هغې په مقابل کې هغه زبرځواکې هیوادونه چې په اصطلاح سوپر پاورونه، هغه مټور ځوانان او هغه پیسه دار کروڑپتیان، هغوی ټول د هغې پر وړاندې بې بسه شو. دا ولې؟ دا ځکه چې
دا هیڅ معنا نه لري د خدای پاک پر وړاندې. نهمه دا خبره هغه دا چې دا عذابونه، دا مشکلات، دا هر څه د ټولو پر وړاندې عام دي. یعنی دا طبقه نشته چې هغوی لپاره به دا نه وي او د نور لپاره به وي. یعنی د الله پاک عذابونه عام دي، د ټول لپاره دي. او لسم مو دا خبره یاده کړه دا چې شاید د دې نورین په واسطه باندې، د دې کورونا په واسطه باندې موږ خدای پاک له یو ډېر غټ عذاب څخه، د یو ډېر غټ مصیبت څخه یې موږ ساتلو. ځکه زیاتره وخت انسان په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي. زیاتره وخت به داسې وشي چې یو کار به تا له به ښه ښکاري خو هغه به تا لپاره بد یا داسې کار به چې هغه به تا له بد ښکاري خو ستا لپاره به ښه. خو دا هر څه به موږ د صبر او د زغم په واسطه باندې ترلاسه کوو. او صبر څه دی؟ صبر د ارادې یو اخلاقي قوه ده چې هغه انسان د مصیبتونو، د کړاوونو، د مشکلاتو په مقابل کې تیاروي او هغه خپل د نفسي غوښتنو څخه ساتي. په آخره کې تاسو ټولو قدرمنو وروڼو څخه یو ورکوټی غوندې درخواست لرم او هغه دا دی چې د پاکۍ او د نظافت چې د ایمان حصه ده د هغې ډېر زیات خیال وساتئ، جدي اوسئ، ډېر زیات احتیاط کوئ، د خپلو متدینو او د صحي کارکوونکو او د ډاکټرانو توصیو ته غوږ ونیسئ او بیا چې مو ټول د احتیاطي تدابیر ونیول بیا په خدای پاک باندې توکل وکړئ او د هر څه خدای پاک ته پرېږدئ. ډېره مننه، ستاسې ورور سبو نګهاره.